ملګرو السلام علیکم. روژه مبارک مو په خیر. خدای تعالی مو په امن او امان کې وساته. ګرانو ملګرو، پخواني جمهوریت دورې ملي پولیس، ملي اردو، ملي امنیت او نور ټول سیاسي ملګري، هغه قومي مشران، علماء کرام، ځوانان، ټول ته سلامونه وایم. په دغه اخیرو کې ډېر خلک تماسونه نیسي چې د افغانستان په مورد کې موږ باید څه وکړو او کوم تحرک او کوم شی په جریان کې شته که نشته. ټول ته اوله د زړه د کومې تشکرې کوم چې ټوله د افغانستان د خلاصون دپاره او د ازادۍ دپاره فکر لري، انګېزه لري او غواړي چې بیرته خپل وطن آزاد کړي. ګرانو وروڼو، لکه څنګه چې معلومه شوله، طالبان اصلي چهره، طالبان چې راغلي دي په وطن کې څوک عزت نه لري، په وطن کې څوک خپل امکانات چې لري، که کوري که موټرې کار شي، هغه یې جندې اخیستې دي. د وطن څخه ډوډۍ ورکه ده. هیڅ افغان نه غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي. دا ولې؟ دا د چا د لاسه؟ دا خو د دغه طالبان د لاسه. یعنی زموږ د سل کلن دشمن اولین هدف دا و چې دغه فکري اتحاد، دغه مهارتونه، دغه تکړه امنیتي ځواکونه، د حکومتداري، د اقتصادي بخښونه چې افغانانو خپل په اوږو او په لاسو فعاله کړي دي، دا برته باید تخریب کړي او د افغانان سره مهاجرې کړي او بیګانو ته یې سره وباسي. نو د هغسې وسوله. موږ د ټولو ملګرو جنرال صاحبانو سره او نورو مشرانو سره په تماس کې یو او مشورې، صلاح او مشورې روانې دي. د افغانستان د خلاصون دپاره هر کار کوو. شخصا زه خپل په خدمت کې یم. هغه سربازان، قومندان صاحبان، مدیر صاحبان، رئیس صاحبان، هغه ملګري چې زموږ سره یې خوښه ده، زموږ په فکر کې دي، زموږ په دغه رقم چې موږ افغانستان ته ګوري، دغه رقم دوی هم ورته ګوري. د ټول څخه خواهش کوم چې روژه مبارکه په خیر تېره کړئ، خپل طاعت و عبادات ته رسیدګي وکړئ. د اختر بعده بیا انشاءالله چې پر ټولو باندې غږ کوو او د هر چا هغه مسؤلیتونه او کارونه به سره معلوم کو. که خدای کوله د الله تعالی په رضا سره به برته راوګرځېږو او خپل د وطن دپاره به عملي اقدامات وکړو چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته او مسلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو او افغانستان د افغانانو کور وګرځو او اتحاد و اتفاق برته خپل وطن و کور ته راوګرځو. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.